اهل تصوف وایي چې د لارې په سر یو جومات یو سړی راغی او خیال یې وکړ چې په دې لاره باندې قافلې ځي، چا سره غویی وي، چا سره میخی، چا سره خر وي، چا سره څه وي، چا سره څه. اوس د مانځه ټیم راغی او دا سړی دننه جومات ته مانځه لځي، نو هغه څاروی خو همداسې پرېښوی نه شي، نو د جومات د خولې مخې ته یې موږی خښ کو چې که ده سره څاروی نو دا موږي پورې به دا څاروی وتړي او دی به منځو کې بیا به پرانیزي او ځي چې څاروی ترې ګډ وډ نه شي. په دې نیت باندې هغه د جومات خوله کې موږی خښ. بل یو سړی راغی، هغه دا خیال وکړو چې د جومات خوله کې چا موږی خښ کړی دی، اسې نه چې څوک پیتینده کو نه وي او پرې نوځي، هغه موږی وویست. په دغه علاقه کې یو ولی اوسېده، هغه ته په زړه کې القاو شو چې دا پلانې او پلانې سړی چې دی دې دواړو ته ووایه چې الله وایي چې ما هر څه تاسو ته معاف کړه او مې بخښلې. دینه تاسو اندازه ولګوئ چې یو شی د جومات خوله کې موږی خښول دي، یو په یو نیت خښ کو هغه له یو قسم جزا میلاو شوه، بل په بل نیت وایستو هغه له بل قسم جزا میلاو شوه. اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت کوي، لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جمعات ته یو سړی راغی، مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته سمې کړ چې دا چولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علماء لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده، چاته پڼې سمول چې دي هغه دې کې نفس مړ شي، چې نفس مړ شي نو دا الله پنیز د دین علی مقام بل نشته. دیتا اهدنا الصراط المستقیم وای چې د نفس مقابله و. اوستا نفس بدا چرته منی چې ته خان نواب صوفی صاحب حجی صاحب شیخ صاحب او ته پیزار کې ولاړ او خلکو ته پڼې سمې داسې والله که تاسو مو کوي خبره ده. نو زمون نفسونه دا ډېر غټ. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو به داسې وکړئ چې جومات ته راننه وځئ څه وخت کې او جارو راواله یو صاحب کش 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 جومات جارو کوي. داسې چېرته م لیدلي دي؟ تاسو څومره خلق چې دی جماعت کې ناست یې نو جماعتونه هم شته کلو کې علاقو کې چې راننوتې جماعت ګندی نو تا داسې کړي دي جارو دې راغستې جماعت جارو کې. ډېر ګران کار. دا پیغمبري شیوا ده. علماء لیکي چې یو سړی دی بزرگ
دا نفس ورته وایي چې ما باندې کلا وخوره کلا د خار کې پخیږي د دې سرونو غوښه یو لویه چاټای کې پخ کړي او دا خلک چې دي د جنگیرپوره کې شته دا خلک اول لاندې روټۍ ماته کی او بیا په د سر غوښه او خوروار واړی او بس ورته کینی خوري دا نفس ورته وایي چې په ما کلا وخوره اوس نفس درې قسمه دی دې څه شی دا نفس یو نفس اماره دی یو نفس لوامه دی یو نفس مطمئنه دی درې قسمه نفس نفس تقاضا دا ده چې په ما کلا وخوره دا بزرگ ورته وایي سبا به در باندې وخوره چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه کنه کلا را باندې وخوره دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره په دې اسنا کې میاشتې تېرې شو آخر ورته دا نفس وایي چې هر شبه گویم که فردا تر گئی سودا کنم هر شبه گویم که فردا تر گئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هر شبه گویم که فردا ترکی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم خدای دې زما بے خوباسی ارش پر سره وعده وکي او چې سبا شي بیا راته وایي چې نن هم پرې د سبا بشي چې بل سبا شي بیا راته وایي چې نن هم پرې د سبا بشي دی بزرگ ورته وی چې کله در باندې خورم خو ما ته ځان وښایه د نفس ته وی چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وښایه نو بیا در باندې کله خورم نفس ورته وی چې داسې د کلي نه بار وځه چې کلي نه بار ووتو د نفس ورته ځان متشکل ک د مګي پشان شکل یو د مګي پشان دا لاندې بدن نو او صرف سر وو دا بزرگ تی تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولی نشتا صرف سر دشتا وی نور بدن می ځکه نشته چې تا په ما د کلی شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما نه خوړه نو زما بدن غلیاو شو ویلی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پورا کېده ما چې څه خواهشو هغه خواهش نه پورا کېدو نو زما بدن غلیاو شو وی دا سر دی ولی ژوندی دی وی سر می ځکه ژوندی دی چې تا په امید کې ساتلی و چې در باندې خورم کینی دا به ختم دی تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې د نفس خواهشات پرېښول دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس خواهشات پرېږدي او د نفس خواهشات پرېښول چې دي این خیال است و محال است و جنون دا له مستقل لیونتوب دی د نفس خواهشات د چا پلار نشي څنګه به پرېږدي نفس تقاضاو کی چې کباب
ورځه په راځي وې کله ورپسې کوم ځای ته لاړ شي کله کوم ځای نفس تقاضاؤں کی میان سر دریاب ته ورپسې میان نفس تقاضاؤں کی چې صاحبہ انٹر کانٹیننٹل ابل ورځ راته چاوي انټرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ دی یو پیاله نو مالدادی کې څه شي پاتچایو کې ویلې سم نه رام چای نو مالغه کې روره خبره ده چې هغه اعلی کرسی وی پکې خزي مزي وي داغه ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپۍ بدرنه علي تاسو چې خبره خونه نفس تقاضاؤں کی چې کڑی تیکے د بالا مانا نه ورپسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډی ته کړه دا د نفس خواهشات ٹھیک اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب په ستله خدای دې خوار کدا ما یو دلته مشهور کبابی دی تاسو دې پرم تاسو ټول مړې دې پسې خو خوراک تو بس کبابی سره موټر پنچر شو دکاندار سره ځکه نه استما ډرایور موټر بدلو ما یاره دا کباب څنګه دی وی جی ما خو 15 کال وشو چې نه دی خوړی مالولی ول زما یو می خوا هغه مردار شو چې مردار شو دراته وی چې الکه غرزوای ما او ډیره سربوا زبتی کباب پاخه کړ وی اگر نواغستا واورو کې خو سباله کې مکړه او خمزیدار کباب په دې خلکو وخورو مردارن په خدای قسم چې دې خلکو مرداري اس په خلکو خړلې مرداري میخي په خلکو خړلې قسم په خدای دې د انګريزانو زمانہ کې د نړۍ غوخي په ځای د سپو غوخي په دې خلکو خړلې بیا انګريزانو یو آرډر وکړ چې مذبح کې علاله وشینو د ګډوري اخپی به ترغي پورې ور سره ځوړندې چې تر څو ټوله غوخه خلاص شي بیا مړې ګډې په ما داسې تیری کړې دي او مړې ګډې دغه لوړې دي په دې قومي خورو تاسو راشي چې دا د خوراک زیونه درته زوخه عمر لباغ شیل خلای او نصیبیا عمر دام قوم دیو خلق دی منظمم کئی اهدنا الصراط المستقیمم وئی نو دیو جنا عزیزانو سوچو کئی د ټول ملک قوم په دې قهر گرفتاری او دا احساس قدر ور سره نه چې زدا ګناه کوم دا هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دی دا تر کومه حد پورې صحیح دي دا بتا سو مونږ چې د تورو باټینګونو په ځای
چنډخې پکې کوړو کې ورتي کړي دی په دې قوم خورو چنډخ د غړو پټین کې مګه پریوته ده او مګه د لکاین نیولې بار غرزولې ده او هغه غړي په دې قوم خرڅ کړي نو ار سړی په خپل پیشه کې بې ایمان دی ار سړی ز په خپل پیشه کې بې ایمان دی اوس میں چاہتا وی ملاتوب پورے خبره شو مال زمون په ملاتوب تیرو زما زمون دس شي لك واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کند واعظان چو جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روند آکار دیگر میں کند واعظاں چون جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند وی دا واعظان پا منبر چو گورے صاحب دا اسلام با ٹول روڑیو پا خپل غاڑا کے بواچ او بار بتی ٹکے نہیں لیکن چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند چې خلوت خانه تلار شي بیا تماشا وکړي چې الته څکړي نو ار سړی په خپل پیشه کې ټاګ دی نن ما د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولی چې دا پلار دې مړ شو کړمبه ماخام خوار شو نو دوزخ ته ځي ماچو نړمبه ماخام ته په سود پیسې رااله او د خزي جامع خرڅه او پیسې پیدا کې قړمبي ماخام لا نوړای پیدا کې چې دا بد زناور زامنی وخوري چې را پسې پراپګاندا ونه کی چړمبه ماخام خوار اللہ دے پا اغا خلو کے دانے او خیجئی چه پا کم کور کے معشومان یتیمان شوی او دا اغا کور وریجی بسو خوری نالت تے پا اغا قومی او نالت تے پا اغا خلق چه پا اغا زے کی با او بس کلم والا خوان ورکی نو عزیزانو ار سڑے پخپل پیشہ کے ٹھگ ارس بیا پادیرہ باندے پیسے ویشی اس ما غندے پسے چھے پیسے روڑی نو لس یا شل خو نہ روڑی کنا ہوئی چھے لگ چرته سونه وی راتل سل 200 ورا پسې راوړي جی دا ستاس ښا اوس پاغه مړې چې پادیره خخیږي داغه ماشومان بچیم ولاړي پلارې خخیږي داغه مورم پاس پکوټه ولاړی ایر کئی زوی خخی او زه مسکے غندې شم او د هغې پیسې والا مو جیب کې واچو نو هر سړی په خپله پیشه کې
د خدای نه باغی او ټاک دی ارس پلانے لوئی ولی دے لنگری چلی پخبر گرون سے دا لنگر پتہ ہو کا جدا روڑی تو دیسے دے اسرافیل علیہ السلام خرایا خونا دے جدا اسمان نا ورد سیبا بوجہ را غردی دا لنگر لے روڑی سو دا لنگر دا رسول اللہ چلے دو تاسو وای دا ابو بکر صدیق چلے دو دا حضرت عمر چلے دو دا حضرت عثمان چلے دو دا حضرت علی چلے دو دا امام حسین چلے دو دا غیل علی پیران چرتاو لنگری چلی اگا لنگری دا کمو پیسوی اگا لنگری دا جوارے دا پوڈرو دا شرابو دا غلو او دا ڈاکو شکرانی ویو پاگی آگا لنگری چلی تا سب پڑھانتی ہے مون بدبخ قوم زکیو چی مون اسلام دا ناممکن شی نغوارو اسلام اول پا قوم کے راوست پکار دی او قوم کے اسلام راوستل چی دیا مونگ نپریدو مونگ دا قوم اسلام باندے اور رائے راست راوتوکت نپریدو پا خدای قسم زمون پا دی علاقہ کی دا سے بزرگان تیر شوی دی کہ یقینم نرازی زپا منبر رسول دروغ نویم زدر تا چی شمدید خبری کوم یو ولی و اولیاء دا زمانے ہو مالی دلے ہو پا وادکی ڈمی راوستی دا زوئے دل راغ چپ صاحب نکاح اتڑا دویل زی نکاح نکا پا جماعت کے ورطا کنزلے اوکڑے چھ کنزلے اوکڑے کچھ ڈولے راوڑا داغا سڑی پا کور اورو لگے تول کورے تباش بے دیر ترپا کے او والے دا ورخا تیرے او بپا بیرتا نہ جارو دی تیر ساعت پا بیرتا بیا بچیا دا سوچ بدے اڑان دے کڑے تیر ساعت پا مثال مڑے دل حد دے مڑی چادی جوندی کڑی پا جڑا اور پیو لگے ننداز کولے شو ڈمینا چے موری تے گڑا کڑی نکاح سچ آگا پولاویم خرم تیرا جمعرات یو سڑی وے تاویلی چی چا وریجی خوڑی دی مال لاس مرا کوئی مرزی بیان وے چا دغا ودون وریجی چا خوڑی دی مال لاس رانک دا دا سڑی دا زامن ودون دی دا دا سڑی زامن دی دلور وادب ای پکور زیبا دغاو لگئی دا آگا لڑے دلور وادی نو پختوم در نوتی دا کورم دا مردین جماعت شا یعنی دنیا تے خی چراشی دا زمالور بودی لور واتا دی کچھ چاہتا پتا مونا لگی لکا غلی غندی راشی و بوزئی ہے بس خلاصہ کوئی وہی پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو لورو عدد دے چاہتا پتہ مونے لگی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا
اوس دا داسې عشق سره تعلق لري چې د سړي په زړه کې د خدای او داغه د رسول داسې مینه لکه دی وی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو وہ یا رسول اللہ ستا د غم ازغه می پلړ کې ننوته دی سو پویم نه دی ازغه خو نری غوندې شه دی چاته پتم نه لګي او خپل درد کوي کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو دا زما د زړه نه ستا د غم ازغه دسې وباسه چې جګر ته مې پته ونه لګي اوس سجده کې خدای ته نو څنګه بکې ته چې په سجده پرېوځې نو څه تصور بکې اهدنا الصراط المستقیم وې کنه څه تصور بکې سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سج ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر ٹٹول دا اللہ نہ سوا بل چاہتا جائز نہیں نو سر خو بدی خدای تا پزمکه ایخی لیکن دل مصطفیٰ کے واسطے اس جبا دا صدا پارا دا جبا صدا دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے پا دی جبا بگورا بل سوک نیا دے سوا زما دا محبوبنا دا چاویل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی درود وی پا جناب محمد رسول اللہ باندے اللہ پخپلا سرد طول ملائکو اس ملائکی څومره دي دا د خدای نه سوا بل چاته پته نشته کربها پدمها عربها ټول شمارونه چې ختم شنو الته د ملائکو ابتدا شروع شي ټول شمارونه چې ختم شي الته د ملائکو ابتدا شروع شي نو ان الله وملائکته سمر ملائکه یصلون علی النبی اس چلو کئی تاسو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو صلوا علیہ وسلموا تسلیما تاسم پہ درود وائے خدای وی زم دا کار کوم او تاسو هم کوي نو چې الله وی زو زما ملائکی کار کم کار کی هغه تاسو هم کوي او تاسو هغه نه کوي نو په دې صراط المستقیم یی اوس درود بوای کم درود مولانا مدنی رحمت الله علیه بوي داغه دا درود اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اے اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر رحمت لے گا عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى فاغا شمار چی پا کم شمار ستا
په علم کې دی او په هغه شمار چې په کم ته راضي کېږي. اوس حسابوي چې د خدای په علم کې څومره شمار دی، څوک اندازه لګولی. نو صاحبه دا ټوله دنیا دی په یو ټکی کې راګیره کړه، عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. ته په دې درود ځان عادت کا، بیا ته ګوره چې تا سره د شپې څه معاملې کیږي. بیا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت اقدس به تا ته نصیب کیږي. په خدای قسم د رسول الله په منبر ناس چې زه چرې ویم نو دا درود وی. یو کمره ده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. زمون یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ دی، خلکو ته اجازت هغه کوي چې دننه لاړ شي. نو زه چې ورالم نو ماته مو وی چې دننه لاړ شي. چې دننه لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ځان ته غاړه استم. او دسې غاړه استم چې د هغې سینې هغه یخواله اته ورځې بیا زما په دې سینه کې و. عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم تلو باندې سړی ته هغه خوند نصیب شي چې د دنیا د خوندونو نه بیا بې نیاز شي. رحمان بابا ته چاوي دا تماشا وګوره دا وګوره، هغه ورته چې دا ستا په تماشا یم خبر شوی، نور خبر په تماشا د عالم نه یم. تا نه لویه تماشا بله چر، اوس د عاشق سړي لویه تماشا د محبوب نه سوا بله چر. نو الله او رسول چې د چا محبوب شي هغه د دنیا د تماشو نه بې نیاز شي. د دنیا تماشې ورته بیا څه نه ښکاري. دا نن چې د دنیا تماشو ته دا خلک ګډېږي، د دې پړه کې د خدای او د رسول تماشا نه ده راغلې، په هغه تماشا خبر نه دي، ځکه د دنیا تماشو ته ګډېږي. که هغه تماشا باندې خبر شي دا تماشې به خاص و خاشاکم ورته ښکاره نه شي. د اهدنا الصراط المستقیم بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عزیزانو 13 جمعه ما تاسو ته یو عرض کړو چې صراط مستقیم هغه لارې ته وایي چې په ظاهر زمون په دې زمانہ کې دا قوم هغه شی اډو څه ګڼي نه، او نه د دې قوم هغه تصور شته چې دا اصلي صراط مستقیم چې دی دا د څه شي نه عبارت. د یو لک سلیری زره پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام بنیادی مشن چون هغه صراط مستقیم خلقو ته ښودلو. اوس پیغمبري طریقه څه وه؟ لومبنی سبق به قوم ته دا و چې
وحدوا ربکم، یو خدای ومنئ. د یو خدای اتباع وکړئ. لومبنه سبق به د پیغمبر دا چې قوم ته براغه د یا ایها الناس وحدوا ربکم. آخر الامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوبت چراغ او په غار حرا کې ابتدا د قرآن او ابتدا د نبوت وشوه. او کور تر روانو نړمبنه دعوت چې ده اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تور رمبنه دعوت هغه ته چې وی چې وحدوا ربکم. نو صدیق اکبر بلا چو چراوے چې لا اله الا الله محمد الرسول اډو ست توقف پکې ونکو. دغه وخت کې پیغمبر ورته فرمایل چې انت صدیق. دا صدیق لقب چې د پیغمبر په دغه وخت کې د تور کړو چې د پیغمبر په لومبه او یو انا ابو بکر صدیق اسلام قبول کړو. نو عزیزانو بنیادی شی د صراط مستقیم چې د هغه داده چې سړی د توحید قائل وي، یو خدای مني. صرف منلنا معاصر حقیقی پارسیس کې د خدای ذات غني. چې د الله نه سوا بلې څوک نشته او نه بل څوک څه کولی شي سوا د الله. کده نو صرف د مغه ذات ته بل څوک شته نه. عزیزانو دا تمام موجودات چې تاسو خپل ګورئ او خپل ځانونه ګورئ دا یو فنا او فانی چیزونه که موجود او باقی دی نو صرف د خدای ذات ته نور صفنا. بیا د صراط مستقیم ابتدا والسنه کی د صراط مستقیم ابتدا د اودس نه کی. منز فرض شو او ابتدا د اودس نه کی. بھئی دے منز د پاره به اودس څنګه کوي؟ اوس دا اودس چل خودو د پاره دا اودس چل خودل ګوره دا دومره عظیم شی دی. دا اودس اوس خلکو ته اودس اورو څخکاري. دا اودس چل خودو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جبرائیل راوستل چې ورشه او دته د اودس چلو خای. اوس کچرته څوک پیدا شي چې هلکه دا اودس چل زده کوي دا زده کوي دا اوزګار دي
او دسته او منځده او دسته او منځده خدای دې بیا خو باسا نور دنیا کې دې څه شي خو او دسته او منځده کړي په دې یو او دس کې الله چې کوم خاصیت یې خیر کوم خاصیت کوم اندامونه د او دس چې دي په دې اندامونو دې چې څومره ګناه کړی او د او دس وب په واچا ګناه ته لاړ شي بیا د دې او دس اثر په قیامت کې ګوره چې د او دس کوونکو دا او دس اندامونه به د ټول معاشر په میدان کې د سورلسمې د سپوږمۍ په شان پړقي او دس دومره یو عظیم عبادت دومره عظیم شی دا الله نوم غستو د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم غستو د پاره او دس دا یو عظیم عبادت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوي چې 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب په زرګونو ځل چې دا خلا په مشک او ګلاب باندې وینځم لیکن هنوز نامه تو گویم کمال بے ادبیست اغه نه بادم پستا نو مغستل ماته بے ادبی ښکاري نو تاسو د ټوکو خبرې خو نه دي د الله نوم اغستل دا د اری خلی کار نه دی دې د پاره خلی پکار اوس مونږ وګورئ په ټوکو کې زمانه ورکشه خدای دې ورکه خدای دې دا خبره داسې خدای دې دا کار داسې خدای دې داسې وایي خدای ګو لا پکې زمونږه پریدي خدای ته خلای اوس دا په یو جبه کې تاسو خیال راغی نو الله نو مغسل هغه د پاره خله پکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مغسل هغه د پاره خله پکا ته د معمولی غوندي د دنیا د حکمرانانو نوم خو بیا دا سوال په ټکی دې دندت کوي بزرگان چې د الله نوم لري نو ور سره وی جل جلاله وعم نواله الله جل جلاله وعم نواله نو دا الله نوم اغستو د چل دیتا صراط مستقیم عرض می کوله چې او دس چل خودو د پاره جبريل را ناول چل پیغمبر ته د استنجا خای
چې ته اودس مات کې نو بیا به استنجا څنګه کوي په لوټو چې استنجا کې اوړي کې به څنګه کوي او جمی کې به څنګه کوي په اوبو چې بیا استنجا وکړي په اوبو نو بیا به د اوبو یو چڼکا د لنګ یا د پرتوک په دې خختګ باندې وکړي خو به لاس لون کې او دې دې کې به داسې چڼکا کې دې کې به راز دای چې کچرته تا ته شک شي چې زما پرتوک لون شوی دی تشي متیاز رانه نه وتی نو یقین به دې راشي چې نه دا اوبه خو ما په خپله په پرتوک اچولي بیا ورته دا اودس کولو چلو خودو خوله کې به اوبه واچوي پوزه کې به واچوي مخ به ووینځي بیا به لاسونه تر څنګلو پورې ووینځي بیا به د سر مسه وکړي بیا به خپې ووینځي تر ګیټو پورې عزیزانو که تاسو دا مذهبي کتابونه وګورئ چې یوازې په اودس باندې په زرګونو روایات موجود دي یوازې په اودس اوس د مخ حد په وینځلو کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې دی دا مخ دی کم ځای نه تر کم ځای پورې به مخ وینځي بیا ګیره ده دو قسمه ګیرې وي یو بالکل ګڼه ډېره یو زمونږ په شان بالکل ګڼه ګیره چې ده نو مخ وینځل خو فرض دي د ګڼې ګیرې د لاندې بیخونو ته اوبه رسول چې دي هغه خو به هله کېږي چې ته پکې چېرته ګمنځ لمدی ووهې هغې دپاره قربان د اسلام ده په مخ به درې ځله اوبه واچې او د ګڼې ګیرې بیخ ته اوبه رسول چونکې ګران کار دی نو په هغې به اسې لوند لاس داسې ووایي بیا د سر مسه قدرت دام کولی شو چې سر بم دغسې وینځئ لکه چې څنګه مخ وینځئ عام ګران کار دی اوس په دې ژمي کې چې ته یخ اوبو ته بمبې ته د سر نیولی وی دغه بار او ویم ناجوړه څه به دې کو اسلام ویل چې نه په ټول سر کې د ټول سر څلورمه حصه چې داسې لاس لونکي او داسې کې بس مسه وشوه د ټول سر څلورمه حصه خپې وینځه اوس دا قرآن په عجیب انداز کې ویل فاغسلوا وجوهکم وایدیکم اوس ایدیکم لاس توي ید نو د دې ګوتې نه والا تر دې مټ پورې دا ټول لاس نو که الله دا خبره په دې ځای پرېښی وی چې مخونه ووینځئ او بیا لاس ووینځئ نو وروره لاس به دې تر دې وینځلی نو کمیس به دې ویستی دلته به ناست ځکه چې تر دې خو لستوڼی نه اوچتي نو ورسره قید لګولو چې ایدیکم سره الی المرافق تر څنګلې پورې وګوره یعنی د اودس چې دنیا ته نن یو معمولی شیخ کاری
قرآن چې د کوم شي چل پیغمبر ته خی آشه معمولی کې دی معمولی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ لا سنو وینځي تر څنګهلو پورې وَأَرْجُلَكُمْ او خپې وینځي نو خپه د دې ځنواله تر دې غمانې پورې دا ټوله خپه ده نو تا به سکول هلته به دې پرتوګ نیسته نو قرآن الله قید لګي ور سره چې وارجلکم الى الكعبین خپه وینځي خو تر دې ګیټای پورې تر دې ګیټای ټوله خپه موي تاسو خیال دا چل پیغمبر خودو تا الله جبريل را لګل او دا چلے ورته چې دا وشي نو تباو دس کې 14 کې شنو بیا براشي جمعه توس به خدای ته ودرې دا غنوم باله دا غنوم چې عالم اول بوي نیت بو کی نیت عربی کې دړه قصد او اراده ته وایي چړکه دا قصدو کې چې د دې جمعې منځ په دې امام پسې کومه الله اکبر ړکه و بټی نیتو ځینې خلک خدا سي دي کنه وګونه رانی ولي نیت میں کو نیت میں کړه نیت میں کو نیت میں کړه مړه د خدای په کار اختی بعضی وخت کې ترکات موشي او د شیخ صاحب نیت نه تړلې خیال درا او بیا دا چل کړي آسان کار لاسونه او چتول چي دي دا ضروری دی لاسونو چتولو کې الا اذنی چې د لفظ الا راغله نو عزیزانو تر اذنی دا معنا نه ده چې وګونه برانی سي د دې اذنی په محاذات کې چې دا لاسونو چت کې بس خبر خلاص بیا لاسونه بدا سکده لاس پسینه خول یا لاس د نامن لاندې د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دی چې پسینه بلاس د امام سے مذهب دا دی چې نوم نه لاندې بلاس دی ایکی او راز دی جائز دواره دا اختلاف د احناف او د شوافی او منس کې د اولا عدم اولا اختلاف ته د حل او د حرمت نه نامن اعلان دي چې لاس کېږي نو لګ به سر ور پسې راټیټ شي چې دل تلاس کېږي نو دسه به ولاړ او دسه ولاړه د خدای خواخ نه ده څنګه به ولاړې ټیټ سا بیا بلاس داسې تړي داس دا دو ګوتې به داسې کې او دا درې به په پاس دا اتکړای شکل به جوړ کې اتکړای چاته چولې شي چرته کنه خدای دې درواچي ډېر خشه زه یحیی خان مارشل الله کې پیش کړو مې د کوټ په جیل کې مارشل الله عدالت نو چې پیش کول جیل نه رئیس تمنو دواړو لاسونو ته ضمانت کړای واچو خبره مې څه کړې و خبره مې دا کړې و چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې یو پاگل ډانس کیږي چې په هغه پاگل ډانس کې ته زما خزرانی سا او زستا خزرانی سا او پرتګونه د یو بل سره بدل شي خبره مې دا کړې
پدې مارشالله کې ونیو ما ها دواړو لاسونه کړای چولې او مارشالله عدالت کې پیش چې پیښې کمنو کرنیل ما ته داسې کوس پاس چوکته نو ډېر غصه شو پولیس والا ته وې دات کړای ته وباسي داسې نه مال مې وباسا ایو شاعر وای چې نشانه بم پلانسو بن پبند زولنو د خامتا جامې بصری ملا خړلې بابړو نشانی بمی پلانسو بن پا بند زولنوی د خامتا جامی بسری ملا خوڑلی ببیڑوی ملا خوڑلی ببیڑوی جنازہ بمی ولاڑا ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کی چلو پٹا دی پسر نوی مخ میں مگورا کفن کی کرنیل تمیوے میں باسا خون کئی دا لاس تړلې پیش کېدل دا ډېر خوند حق د پاره چې زولنې درچولي او پیشتي کی دا ډېر خوند موږ خلک په آرام توپ د پاره کړای ورسی نه چې حق د پاره ایو شاعر وایي چې بو می زئی دل برلا لاس تڑلے پتازی بومی زئی دل برلا خپلو پردو درکڑما ستامینه رنزور کڑما خپلو پردو درکڑما ستامینه رنزور کڑما نشتا بیلتا میں بل حکیم بوم زئی دل برلا لاستڑل پتازیم بوم زئی دل برلا تو خدا قسم دا منظرم دا صحابو پا زمانہ کے جوڑو یو جنگ نا صحابہ لگ رستو پاتی شوی پستنی پوری ځان وتړلو په جماعت کې چې خدای پراستای کا ترغه ځان پرانیزو چې سو پورې زمون معشوقې مون پرانیستې نه دا ډېر خوند کوي نو دا کړای شکل به جوړ کې او تصور به دي صحیح تصور بدی دائی چه اے اللہ ما ځان تات کڑای واچولے اور سمے پریخو تکبیر اولا تا تکبیر تحریم زکا وائی چه سا اشیاء چه پتا حلالو دا ټول در باندې حرام شو خدای زولنی میں ځان تواچولے و تا تا